امیر کروړ سوري د پښتو ژبې اتل د ادب ستوری. امیر کروړ سوري د غور د خاورې هغه نامتو تاریخي او افسانوي څیره ده چې نوم یې د پښتو ادب، تاریخ او ملي ویاړ سره نغاړل شوی دی. هغه یوازې یو جنګیالی او واکمن نه و، بلکې د پښتو ژبې یو له لومړنیو شاعرانو څخه هم شمیرل کیږي. د هغه بشپړ نوم امیر کروړ جهان پهلوان سوري و. کروړ یې د میړانې او زړورتیا لقب و او جهان پهلوان د هغه د جګړه ییزو لاسته راوړنو او اتلولۍ څرګندوي لقب ګڼل کیږي. د کورنۍ شالید او سیاسي واکمني. امیر کروړ د امیر فولاد سوري زوی و. تاریخي روایتونه وایي چې امیر فولاد د غوري واکمنۍ له بنسټ ایښودونکو څخه و چې د مسلمانانو له راتګ وړاندې یې د غور سیمه اداره کوله. د خپل پلار تر مړینې وروسته امیر کروړ د غور واکمن شو او د خپلې میړانې، تدبیر او جنګي تکړښت له مخې یې د غور سرحدونه پراخ کړل. د هغه حکومت یوازې تر غور پورې محدود نه و، بلکې د افغانستان په ګڼو مهمو سیمو کې لکه هرات، سیستان، بست، زمینداور، غزني، کابل او نورو سیمو باندې هم خپور و. دا پراخه واکمني د هغه د سیاست، قدرت او تدبیر ښکاره نښه ده. د پښتو شعر بنسټګر د امیر کروړ تر ټولو ستره ویاړنه دا ده چې نوموړی د پښتو ادب د بنسټ ایښودونکو له جملې ګڼل کیږي. د پټې خزانې په حواله امیر کروړ لومړنی څوک و چې پښتو ژبه د حماسي شعرونو لپاره وکاروله. د هغه یو مشهور شعر چې د بلخ د واکمنو تر ماتولو وروسته ویل شوی د پښتو ژبې له تر ټولو پخوانیو شعري اثارو څخه شمیرل کیږي. زه یم زمری پر دې نړۍ له ما اتل نشته. زه یم زمری پر دې نړۍ له ما اتل نشته. په هند و سند و پر تخار او پر کابل نشته. بل پر زابل نشته، له ما اتل نشته. توضیح: په دې شعر کې امیر کروړ د خپل قوت، زړورتیا او جنګي بریاو تمثیل وړاندې کوي. هغه ځان د ټولې نړۍ تر ټولو زړور اتل بولي او ادعا کوي چې په هیڅ سیمه کې نه په کابل، نه په زابل او نه په تخار څوک د هغه سیال نسته. هیڅوک هم د هغه سیال نه دی. د وفات کیسه. د پټې خزانې لیکوال محمد هوتک د تاریخ پوه احمد سیاد په حواله لیکي چې امیر کروړ سوري په 1160 هجري قمري 978 عیسوي کې له نړۍ سترګې پټې کړې. له هغه وروسته یې زوی امیر نصیر سوري د غور د سلطنت مشري پر غاړه واخیسته. پایله: د امیر کروړ سوري شخصیت، ژوند او شعري میراث د پښتنو د تاریخي عظمت، ادبي ویاړ او فرهنګي شتمنۍ یوه درنه نښه ده. هغه نه یوازې د تورو او میړانو سړی و، بلکې د قلم، فکر او ادب هم یو پیاوړی مخکښ پاتې شوی دی. د هغه ژوند د پښتو ژبې د بنسټ ایښودونکو یوه زرینه پاڼه ده چې تل به د ادبپالو زړونو ته الهام بخښي. په درنښت.